سورہ فاتحہ الفاتحة تمنع غضب الرب کم سړی چې سورہ فاتحه ډیره ډیره وایي دی به د الله پاک د غصې نه په امن کې شي دا یو علاج شو الفاتحة تمنع غضب الرب سورہ فاتحه دا انسان منکی د سشینا د الله پاک د غصې نه چې کم سړی د دې ډیر زیات ورد کی د سورہ فاتحه الحمدلله رب العالمین د ولد دوالین پور دا غوړ سړی لورځي په کثرت سره وایي د الله د غصې نه په امن کې یو علاج دویم یاسین تمنع عطش القیامه سورۃ یاسین با د قیامت تندا دا وستانه ختمي سوره مزیدار وظیفه ده سحر چې مونږ پاسو منځکو چې مونږ په ځان لازم کو یو پر سورۃ یاسین وایو چې کله سحر مال انسان سورۃ یاسین وایي ټول ورځ باندې د مصائب نه په امن کې وي ډېر زیات فضایل احادیث کې راغلي دي سورۃ یاسین باندې څه ټیم لګي درې سلور رکوع دي شپږ منټه په چې دی هغه لګي چې دا لازم کو په ځان باندې سورۃ یاسین هغه وایو سورہ دخان الدخان تمنع من احوال القیامه کم سړی چې سورہ دخان وایي 15مه سپاره کې یو لړ سورت دی د قیامت د سخت نه بدی تا منکی طالب د اغینه امن چې دی هغه درکی نمبر 4 الواقعه تمنع الفقر والفاقه سورہ واقعہ بستا د سپکار راضی فقر او فاقه غریبی وستانه چې دی هغه ختمي د ماخام نرستو د ماخام او د ماسوتن په مابین کې یو پیر سورہ واقعہ ویل دا وستا څه ختمي فقر او فاقه به ختمي مالداری به باندې چې دی هغه سکی راولي پنځم نمبر الملک تمنع عذاب القبر سورہ ملک تبارک الذی بیده الملک دا سورۃ دو رکوع دی دا سکی عذاب قبر نه بتا منکی ما سوتن چې سمولو یو پیر دا وایو سورہ ملک شپږم نمبر الکوثر تمنع خصوم الخصماء سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر لن سورت ته د جګړمارو د جګړو نه بتا سکی دا سورت په امن کې چې دې زیات تلاوت چي دي اوم الكافرون تمنع الكفر عند النزع سورہ کافرون قل یا ایها الکافرون دا سورۃ چې څوک ډیر وایي د مرګ په وخت کې بده د نزع په وخت کې بده د کفر نه بچ کیږي الله پاک او ته ایمان دغه ټیم کې نصیب کی کلمه وته دغه ټیم کې الله پاک نصیب کی دی باندې څه ټیم لګي اتم الاخلاص تمنع النفاق سورہ اخلاص قل هو الله احد دا بتا د نفاق نه بچ کی د منافق والی نه بچ کی دی هغه بچ کی دا صورت او نخم نمبر الفلق تمنع حسد الحاسدین سورہ فلق بتا دو حسد د حاسدین نه چې کم خلق ستا سره حسد کی دا غي د حسد نه بدا سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق دا تامنکی او لسم نمبر الناس تمنع الوسواس سورہ ناس قل اعوذ برب الناس دا بتا د غلط وسوسونه چې دی هغه منکی دا لس قیمتي خبره دا ستاسو مخکې ویلې شوې چې په دې باندې عمل شروع کو چې ځان کې مخکې د نبی علیه السلام اخلاق پیدا کو